کعبه مبارکه مولوی صاحب لس کرته جوړه شوې ده. ها څو کرته؟ اول نمبر پیږي ملائکو، دویم نمبر آدم علیہ السلام، دریم نمبر شیس علیہ السلام، سلورم نمبر ابراہیم علیہ السلام، پنځم عمالقو، شپږم بنو جرهم، اوم قصی، اتم کلاب، نهم عبداللہ ابن زبیر، لسم حجاج ابن یوسف. دیو جن امام قسطلانی رحمہ اللہ په شرح د بخاری کې دا شعر ویلی دی: بنا بیت رب العرش عشر فخذهم. بنا بیت رب العرش عشر، جوړ کړی دی بیت رب العرش. بنا بیت رب العشر، بنا بیت رب العرش عشر فخذهم، جوړ کړی دی کور د رب العرش لسو نفرو. او دا ځان سره یاد کا ګوره د نیر نشي. ملائکۃ اللہ الکرام فآدمو، ملائک د اللہ تعالی او آدم علیہ السلام، فشیش فابراہیم ثم عمالقو، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام او عمالقو، قصی و کلاب قبل هذین الجرهم. قصی او کلاب او د دې دوو نه مخکې چا جوړ کړو؟ جرهم. فعبد الله ابن زبیر بنا کذا، بیا عبداللہ ابن زبیر صاحب داسې جوړ کړو. بنا الحجاج وهذا متمم، او بیا حجاج ابن یوسف جوړ کړو، دی بس اخری و، دی متمم دی. د نیر نشي ګوره.